آیا رښتیا هم افغانستان د پاکستان دننه د ډرون بریدونه کړي دي کنه؟ که دا خبره رښتیا وي نو طالبانو دا وړتیا له کومه پیدا کړه؟ ولې پاکستان دا ټولې ادعاوې ردوي خو بل لور ته افغان چارواکي پر خپلو خبرو ټینګار کوي؟ د داعش نوم ولې یو ځل بیا د افغانستان او پاکستان د شخړې په مرکز بدل شوی دی؟ که د ډرونونو هدف د پاکستان فرضي سیمې وي نو آیا سبا پیښور، کوټه او حتی اسلام آباد هم د دغو ډرونونو له لاسرسي بهر پاتې کېدی شي کنه؟ او تر ټولو حیرانونکې خبره دا ده چې آیا دا یوازې یو محدود ځوابي برید و که د افغانستان او پاکستان ترمنځ د یوې نوې او خطرناکې مرحلې پیل؟ دا او داسې نور ډېر مهم معلومات کولی شئ زموږ سره په همدې ویډیو کې وګورئ. په داسې حال کې چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو کړکېچ ورځ تر بلې زیاتېږي، یو ځل بیا داسې خبرونه مخې ته راغلي چې د سیمې فضا یې په بشپړ ډول بدله کړې ده. تر اوسه به مو تل دا اورېدل چې پاکستان د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې هوایي بریدونه ترسره کوي، کله په خوست کې، کله په پکتیا، کله په کونړ او یا هم په نورو ولایتونو کې. خو اوس یو ځل بیا د افغانستان اسلامي امارت پر پاکستان د ډرون بریدونو ادعا کړې ده. راپورونه ښایي چې افغانستان د پاکستان د خاورې دننه هوایي بریدونه کړي دي. کله چې د هوایي بریدونو نوم اخلو نو سمدستي د جنگي الوتکو او پرمختللو هوایي ځواکونو تصور ذهن ته راځي. خو تاسو پوهیږئ چې طالبان د نړۍ د عادي هوایي ځواکونو په څیر پراخ هوایي ځواک نه لري. سره له دې د طالبانو په واک کې بېلابېل ډرونونه او هغه چورلکې شته چې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته په افغانستان کې پاتې شوي وي. همدا هوایي وسایل په ځانګړي ډول ډرونونه د پاکستان دننه د بریدونو لپاره کارول شوي دي. د یادونې وړ ده چې دغه بریدونه د ډیورنډ کرښې ته نږدې سیمو کې ترسره شوي دي، هغه سیمې چې د بلوچستان او خیبر پښتونخوا له پولو سره تړاو لري. خو بل لور ته پاکستان دا ټولې ادعاوې په کلکه رد کړي او وایي چې داسې هیڅ ډول برید نه دی شوی او دا راپورونه بې اساسه دي. خو اصلي پوښتنه دا ده چې هدف څوک و؟ تر ډېره مهمه خبره دا ده چې موضوع یوازې د یو برید نه ده، دلته یوه پراخه سیاسي او تبلیغاتي کیسه هم روانه ده. پاکستان تل دا دریځ خپل کړی چې د افغانستان په خاوره کې د ټي ټي پي غړي پټنځایونه لري او د طالبانو حکومت د هغوی پر ضد اقدام نه کوي. د همدې دلیل له مخې پاکستان خپل بریدونه توجیه کوي او وایي چې د خپلو خلکو د خوندیتوب لپاره اړ دي د افغانستان دننه عملیات ترسره کړي. خو بل لور ته د افغانستان اسلامي امارت وایان ذبیح الله مجاهد دا خبره په کلکه ردوي او دا یوه بې اساسه او بې ثبوته ادعا ګڼي. همداراز د افغانستان اسلامي امارت د ادعا له مخې هغه بریدونه چې د پاکستان په خاوره کې ترسره شوي دي د داعش څانګې پر مرکزونو شوي دي. په دې عملیاتو کې ځانګړي هدفونه ټاکل شوي وو او همغه هدفونه د ډرون بریدونو لاندې راغلي دي. یعنی افغان چارواکي وایي چې دوی د ترهګرو پر ضد عملیات کړي، نه د پاکستان پر ضد. له بلې خوا پاکستان بیا ادعا کوي چې داعش له طالبانو سره اړیکې لري او دا ټول وضعیت تر هغه ډېر پیچلی دی چې په ظاهره ښکاري. پاکستاني چارواکي خپل ځان د ترهګرۍ ضد مبارزې مدافع بولي، اما بلې خوا طالبان ادعا کوي چې د داعش پټنځایونه په پاکستان کې موجود دي او هڅه کوي چې د افغانستان فضا یو ځل بیا ناامنه کړي. خو وروسته له دې بریدونو د افغانستان د دفاع وزارت د وایان مرستیال صدیق الله نصرت هم غبرګون وښود او ټینګار یې وکړ چې دا اقدام د هغو پخوانیو بریدونو ځواب و چې وړاندې د افغانستان په خاوره کې ترسره شوي وو. د راپورونو له مخې همدا ټکي د روان کړکېچ حساسیت څو چنده زیاتوي، ځکه اسلامي امارت غواړي اوس دا پیغام ورکړي که زموږ ډرونونه فرضي سیمې هدف ګرځولی شي نو په راتلونکي کې ښایي لا لرې سیمو ته هم ورسیږي. دا یو داسې پیغام دی چې نه یوازې پاکستان بلکې د سیمې نور لوبغاړي هم ورته متوجه دي. اوس پوښتنه دا ده چې دا وضعیت به تر کومه ځایه ورسیږي؟ آیا دا یوازې یو محدود ځوابي اقدام و که د دواړو خواو ترمنځ د نوې مرحلې پیل ګڼل کیږي؟ همدا هغه پوښتنې دي چې راتلونکې ورځې به یې ځواب روښانه کړي. خو که موږ او تاسو لږ فکر وکړو نو د کابل او اسلام آباد ترمنځ فاصله تقریبا له 500 کیلومترو څخه هم کمه ده او که د هوایي مسیر له مخې حساب وشي، ځکه هوایي جهازونه او ډرونونه خو په ځمکني مسیر نه ځي، نو دا فاصله تقریبا د 300 کیلومترو خواوشاته رسیږي. همدا مسئله ځینې مهمې پوښتنې راپورته کوي. آیا طالبان داسې ډرونونه لري چې دومره واټن ووهي؟ آیا دوی کولی شي په راتلونکي کې د پاکستان مهمو سیمو ته هم خپل هوایي وسایل ورسوي؟ او تر ټولو مهمه پوښتنه دا ده چې که یو ډرون سرحدي سیمو ته رسیدلی شي نو آیا پیښور، اسلام آباد، کوټه او یا هم د پاکستان نور مهم پوځي مرکزونه له لاسرسي بهر کېدی شي که نه؟
البته دا ټولې پوښتنې تر اوسه روښانه ځواب نه لري، خو وروستیو پیښو یوه خبره ثابته کړې ده، هغه دا چې طالبان نور یوازې د ځمکنیو عملیاتو ځواک نه ګڼل کیږي، بلکې اوس د هوا له لارې د بریدونو وړتیا هم ښایي. دا موضوع ځکه مهمه ده چې په وروستیو کلونو کې د ډرون جګړې د نړۍ د جګړو بڼه بدله کړې ده. له اوکراین او ایران څخه نیولې تر منځني ختیځ پورې ډرونونه د جګړو په ډګر کې د پام وړ رول لوبوي. نو ځکه خو اوس دا تصور کول هم څه سخته خبره نه ده چې اسلامي امارت به د سیمې د روانو جګړو تجربې له نږدې څارلې وي او له هغو به زده کړې هم کړې وي چې څه ډول د پاکستاني پوځي رژیم د ظالمانه کړنو یو څه مخه ونیسي. همداراز د افغانستان او پاکستان ترمنځ روان کړکېچ یوازې د څو بریدونو او ډرونونو موضوع نه ده، بلکې تر شا یې ډېرې لویې سیاسي او امنیتي کیسې پرتې دي. ځینې شنونکي وایي چې په سیمه کې کله ناکله وسلوالې ډلې یوازې د جګړې لپاره نه کارول کیږي، بلکې د سیاسي او ستراتیژیکو موخو لپاره هم ترې ګټه اخیستل کیږي. د دوی په باور کله چې د کوم قوم یا سیمې خلک د خپلو حقونو غوښتنه پیل کړي، نو ځینې کړۍ هڅه کوي د خلکو پام بل لور ته واړوي. لکه په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې هم له کلونو راهیسې د حقونو، هویت او سیاسي غوښتنو بحثونه روان دي. نو په همدې وجه هر امنیتي پیښه یوازې یو پوځي موضوع نه وي، بلکې پراخ سیاسي او ټولنیز اغیز هم لري. نو ځکه د ډیری شنونکو په وینا په پاکستان کې ډیری پیښې د پاکستان پوځي رژیم او ISI لخوا خپله ترسره کیږي، تر څو د خلکو توجه د اصلي موضوع څخه بلې خوا ته واړوي. ترڅنګ اوس د افغانستان اسلامي امارت ادعا کوي چې د داعش اړوند هدفونه یې په نښه کړي، خو پاکستان دا ادعا نه مني. له همدې امله د دواړو هیوادونو ترمنځ د روایتونو او معلوماتو جګړه هم روانه ده. بل مهم بدلون دا دی چې د جګړې بڼه بدله شوې ده. پخوا به لوی پوځونه او جنگي الوتکې د ځواک نښې بلل کېدې، خو نن ډرونونه او نوې ټکنالوژي د جګړې قواعد بدلوي. نو ځکه د وروستیو پیښو وروسته دا پوښتنه راپورته شوې که دا بریدونه رښتیا شوي وي، نو د سیمې امنیتي حالات به څومره بدل شي. خو د ټولو پوځي او سیاسي بحثونو ترڅنګ یو مهمه خبره باید هیره نه کړو. هره جګړه او هر کړکېچ تر ټولو زیات عادي خلک ځوروي، سوداګري زیان ویني، د خلکو ژوند اغېزمنېږي او د سیمې ثبات له خطر سره مخ کېږي. له همدې امله د افغانستان، پاکستان او د سیمې د نورو هیوادونو خلک تر هر څه زیات د سولې، امنیت او آرام ژوند غوښتونکي دي. نو اوس ټولې سترګې راتلونکو ورځو ته دي. آیا دا کړکېچ به نور هم پراخ شي که دواړو لوري به د تاوتریخوالي د کمولو خبرو اترو لاره غوره کړي؟ د دې پوښتنې ځواب به راتلونکی وخت ورکړي، خو یوه خبره ډیره روښانه ده، هغه دا چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ روان وضعیت د سیمې د امنیتي او سیاسي تاریخ یو مهم پړاو بلل کیږي او هره نوې پریکړه کولی شي د دواړو هیوادونو او ټولې سیمې پر راتلونکي ژور اغیز ولري.